د بوستاني کلتوري ټولنې لوري د لوګر ولایت د مرکز پل عالم اړوند د کولنګار سیمه کې د وتلي لیکوال او مبارز شهید سید رسول سادات د علمي کلتوري او جهادي خدماتونو د یادونې او د اندیشه‌های سیاسي سید رسول سادات په نوم د نوي چاپ شوي کتاب د مخکتنې پاڼه جوړه شوې ناسته کې د نوموړي خپلوانو علمي شخصیتونو دیني عالمانو او قومي مخورو ګډون کړی و. دغه کتاب چې 480 مخه دی او زر ټوکه چاپ شوی د مخکتنې په غونډه کې ویناوالو په علمي او کلتوري برخه کې د شهید استاد سید رسول سادات د قلم او فکر ځای لوړ یاد کړ او ټینګار وکړ چې د شهید سادات لیکل شوی آثار د راتلونکو نسلونو ورسول شي. یو نړیوال مسلمان انسان دی چې د فکر شعله باید د دنیا کنج ته ورسیږي. د تحلیل او د استنتاج رڼایی باید د دنیا کنج ته ورسیږي. یکی از ویژگی‌های آثارش این است که استاد الفاظ و کلمات و اصطلاحات حماسی و متعالی را در آثارش به کار میبره. یعنی از کلمه آثارش ما و شما روح جهاد و مقاومت و شجاعت و دلاوری و جهاد و شهادت را ما و شما حس کرده میتونیم. تاریخ باید از کسان خوانده شود که در بطن جامعه در میان مردم زندگی کرده و این مردم خود قلباً دوست داشته و مخلصانه قلم زده که استاد شهید از جمله عظیمی مردم هست. د غرض د ارواښاد شهید سادات نږدې خپلوان دغه کتاب په چاپېدو او د مخکتنې غونډې په جوړېدو خوښي څرګندوي او د اسلامي امارت له مسؤلینو او فرهنګي ټولنو څخه غواړي چې د پاتې آثارو د چاپ په برخه کې همکاري وکړي. اسم گفتم کتاب گفت کی داده گفتم خان بابا داد گفت این کسی آورده بود دکان اینه برازو بدش وزو بیچاره که گرفتش وادش کرد دمادش پیش نبود و یک خطا خود و گرم صدا کرد و شهید شد و ما زخمی شد. به خاطر مهم است که کل اندیشمندا و علما زیاد توصیف کردن از کتابای استاد و گفتنی باید در دسترس جوانا و در پوهنتون و در مکتبا گذاشته شود. دیگه ما خواهشمندیم از امارت اسلامی و از دوستایی که کس توان دارن که کتابا را چاپ کنن. د یادولو وړ ده چې شهید استاد سید رسول سادات په 1440 هجري لمریز کال کې د لوګر ولایت مرکز اړوند کولنګار سیمه کې زیږیدلی و. د 440 کلونو په عمر د دښمنانو په یو دسیسه کې د شهادت لوړ مقام ته ورسېده او 40 لیکل شوي علمي کلتوري تاریخي او بیلابیل آثار په میراث پرېښودل.